بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یئ. په نننۍ ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې کله موږ سره د ډیسکټاپ کوم مین آیکنز چې هغه موږ سره ډیلیټ شوي یا نه موجود په ډیسکټاپ باندې، هغه به موږ واپس څنګه راوړو. لکه مین آیکنز موږ سره که تاسو خیال وکړئ دلته څه مای کمپیوټر وي، ریسایکل بین یا کنټرول پینل وي. دا د دې ځینې څه دي اوس میسینګ دي، نشته. که تاسو دا وګورئ دا مختلف مثلا براوزر دی، اوپرا براوزر دی، ډاب ریډر، دا ایپس موجود دي، خو مای کمپیوټر شو یا ریسایکل بین شو دا ضروري آیکنز دي، دا موږ سره په ډیسکټاپ باندې نه دي موجود. نو بیا موږ اکثر څه کوو چې سټارټ آپشن ته ځو، هغه ځینې هغې ته اکسس کوو. نو د هغې د ډیسکټاپ ته د راوړلو ډېره اسانه طریقه ده. په یو منټ کې زه اوس تاسو ته د هغې چل ښیم. د ټولو نه اول به څه وکئ، په ډیسکټاپ به رایټ کلیک کئ او پرسنلایز آپشن ته به راشئ. ټیک ده، اوس دا سیټینګ موږ سره کولی شو. دلته به موږ راشو د تیمز آپشن ته، دا به کلیک کړو. چې تیمز ته راغلو بیا به لږ لاندې راشو، دلته یې موږ سره لیکلی یې ډیسکټاپ آیکن سیټینګز. ټیک ده، په دې به کلیک وکئ. اوس دلته وګورئ دا ټول موجود دي. اوس چې تاسو کوم هم راوړل غواړئ څه وکئ، سمپل هغې ته ټیک نښه وکئ. که زه کمپیوټر راوړل غواړم کمپیوټر ته مې نښه وکړه، ریسایکل بین راوړل غواړم دې ته مې نښه وکړه، کنټرول پینل دې ته مې نښه وکړه، سیملري یوزر فایلز یا نیټورک دا ټول تاسو راوړلی شئ. دلته یې دا ورکړلې کمپیوټر دا دی، نیټورک دا دی او ریسایکل بین دا دی. ټیک شو، دا یې هغه آیکنز دي. او سمپلی دې نه بعد څه وکئ، په اوکې باندې کلیک وکئ. اوس ډیسکټاپ ته راشئ، دا وګورئ موږ سره څه دي راغلي، کمپیوټر هم راغی، ریسایکل بین هم راغی او کنټرول پینل هم راغی. نو دا یې ډېره اسانه طریقه ده، په دې طریقه تاسو دا واپس څه کولی شئ، راوړلی شئ. امید لرم چې ویډیو به خوښه شوې وي.